بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 د جنوري کال 2018 چې د سه شنبې ورځ سره سمون خوري استاسې په خدمت کې حاضر یم. نن همدارنګه نړیوال خبرونه دي، جهادي خبرونه دي او استاسې پښتنې او استاسې تبصرې او پیشنهادات دي چې پښتون ته به جواب ورکوم، نظریات به وړاندې کوم، انتقادات به وړاندې کوم، که د جواب وړ جواب کوم، کنه استاسو صرف یاد کوم چې دا موضوع شته دی. او پښتنې ډېرې زیاتې وي، ټولې مې نه دي راخیستي، ځینو ته مې هملته جواب ورکړی دی. دوستانو هیله کوم چې خپل کومنټس ته لاړ شي، دوباره خپل کومنټس ګورئ. اکثرو ته زه جواب اوس هملته ورکوم، ځکه چې یو ټکي دوه ټکي جوابي ساده، بعضې پښتنې تکراري، ورته دومره لیکم دا تکراري دی، نو د لپاره کار به اسانه شي، ځکه دا ممکنه نه ده چې د ورځې 100 پښتنې راشي او زه 100 واړه دلته مطرح کړم. ورونه دې ډېر زر ګیلې هم نه کوي او دا دې هم نه کوي، ځکه چې 2 ورځې کې جواب ورنه کړم بیا هلته ګیلې کوي چې ما 2 پوښتنې وکړې او 3 مې وکړې تا جواب رانه کړ. دغه زما په ځای ځان قرار ورکړئ چې تاسو که زما په عوض اوسئ کولی شئ همدغه کار چې هم 100 پوښتنو ته جواب ورکړئ او هلته 1500 کومنټس هم ولولئ. د ورځې 10-15 چینلونه خبرونه مو واورئ او د ورځې 4-5 چینلونو سره مرکې مو کوئ، بیا خپله برنامه هم تیاره کوئ، بیا هغه برنامې جوړې کوئ، وړاندې کوئ، پښتنو ته آمادګي ونیسئ، خبرونه دا ټول مکمل کار غواړي او د دې کې ستاسو د خوا نه دغه صرف تقاضاګانې دي، د همکارۍ ډېر لږ کسان دي چې همکاري کوي، صرف انتقادات دي، پیشنهادات دي او غوښتنې دي. د همکارۍ شی نشته دی. د همکارۍ دغه یو څو خویندې دي چې الله دې دوی ته اجر ورکړي، دوی راغلي دي، ما کار یې لږ اسانه کړی دی، ډېر ورته ځوابونه ورکوي. نو که نه نور خو صرف یا دا دي چې په مطلب یې په خوښه نه و په سپکه یادول کوي، او که بعضې دي چې بس هغه نو دې بابت کې به زه څه ووایم. راځم مستقیما په جهادي خبرونو باندې. په د یو لوی انفجار او یو لوی چاودنې خبر د اسلام آباد نه راغلی دی، ویل کېږي چې 10 کسه پکې مړه شوي دي، 20 کسه پکې ټپیان دي، 4 کوره چې یو مکمل وران شوی دی، 3 نیمه وران شوي دي او لوېدلي دي. د واده کورو واده پکې کېده، ناوې او زوم یعنی د شاه و عروس دواړه مړه شوي دي پکې. ویل کېږي چې مخکې دی چې دغه د واده دغه پروګرام شروع شي، یو څه کسان د نظامی لباس کې راغلي دي، د فوج په لباس کې راغلي دي او ویلي دي چې موږ اوله کې دا کورونه ګورو چې دلته بم چینی امنیتي چیک اپ کوو. نو راننوتي دي ټول دا 3 کورې چیک کړي دي، وتلي دي چې کله تللی دي پس له 100 دقیقو نه انفجار شوی دی. یعنی مطلب دا دی چې دا کسان په نظامی لباس کې راغلي وو، یا خو به نظامیانو دا پروګرام به یې کړی او یا دا دی چې د نظامیانو په لباس کې به راغلي وو، دا کار یې کړی دی، بم یې ایښی دی او دلته دا انفجار شوی دی. همدارنګې ولایت تانک ولسوالي ګومل پر یو نظامی کاروان باندې د ماین انفجار شوی دی چې دغه کاروان بیا وروسته بیا همدې کاروان ته کمین هم نیول شوی دی د انفجار نه پس، د چاودنې نه پس. بیا په دې کې 8 عسکره وژل شوي دي، په لسګونې نور ټپیان دي او موټر چې زریدار موټر و یعنی د زرې موټر و دا هم د کاره ولوېدلی دی. 4 کلشینکوفه، 1 میل G3 او د پیکا مرمۍ او نور تجهیزات په غنیمت نیول شوي دي. په مړو کې اسحاق احمد خان د ګومل SHO، شیر اسلم خان، ډرایور عبدالحمید، محمد شیر علي، حضرت علي او احسان الله دا په وژل شویو کې دي. همدارنګې یو بل خونړی جنگ په یو نظامی هدف باندې شوی دی چې هلته هم چاودنه شوې ده او 8 تنه په دې دغه کې وژل شوي دي، خو د محل نه دی معلوم کړلی شوی. دومره دا خبر کې راغلی چې دا د خیبر پښتونخوا کې دا واقع شوې ده. همدارنګې ولایت خیبر ولسوالي باړې اکاخیل ماموند دړۍ سیمه کې مجاهدینو پر بالا پوستې باندې سنایپري حمله کړې ده، 1 عسکر وژل شوی دی. په وزیرستان شمالي ولسوالي سپین وام مظفر اباخیل کې
د یو ډرون رانسکور کړل شوی دی. ولایت خیبر پښتونخوا ضلع لکه مروت د AID حملې په دغه ترڅ کې SHO رفیق او 2 نور پولیس زخمی شوي دي او د واقعه په دره ټانګ پل قریب کې د علاقې جبارخیل تانی صدر سره مخ کې شوې ده. یعنی د دماکه و د انفجار او د چاودنه و. همدارنګه راځم د 12 تاریخ یعنی د پرون ورځې مکمل راپور چې تاسو وړاندې کوم مجموعاً 14 عملیات په خیبر پښتونخوا کې پرون شوي دي. په وزیرستان شمالي کې 15 یعنی د سپین وام په ولسوالۍ کې 2 د میرعلي ولسوالۍ کې 2 او همدارنګه د ګړیوم ولسوالۍ کې 1. په د میرعلي ولسوالۍ کې ځاني مالی تلفاتو خبر راغلی دی. ګړیوم کې 2 عسكر وژل شوي دي او همدارنګه د یو کاروان د فوجیانو چې 15 موټر پکې وو بریک پیښ شوی دی. یو موټر کاملا لمنځه تللی دی، یو ډرون تباه شوی دی او ډېر تعداد عسكر وژل شوي دي. همدارنګه ولایت لکه مروت کې 3 اپریشنونه یا 3 عملیات شوي دي. په ولسوالۍ تاجوړی کې 1، په ولسوالۍ لکه مروت کې 1، په ولسوالۍ غزنی خیل کې 1 چې په دې کې 1 عسكر وژل شوی دی او د نور مالی تاوان خبر را رسیدلی دی. ولایت وزیرستان جنوبي کې 2 عملیات شوي دي، یو په ولسوالۍ شکتوی کې، یو په ولسوالۍ لدا کې. په ولسوالۍ شکتوی کې چې په پوز باندې برید شوی دی 2 فوجیان هلاک شوي دي. په ولسوالۍ لدا کې 3 عسكر وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي، یو موټر تباه شوی دی. په ولایت خیبر ولسوالۍ باړه کې 1 اپریشن شوی دی او په ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل کې هم 1 اپریشن شوی دی. د باړې ولسوالۍ کې 1 تن هلاک شوی دی او ولسوالۍ ګومل کې 4 تن عسكر هلاک شوي دي، د 10 نه زیات ټپیان شوي دي، یو موټر تباه شوی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه ماموند کې 1 عملیات شوی دی. ولایت کوهاټ ولسوالۍ کوهاټ کې 1 عملیات شوی دی او په دې رنګ مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس راځم نړیوالو خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې د ډیلی ټلګرام یا د ډیلی ټلګرام UK او وبخښئ ډیلی ټلګراف UK په راپور په اساس باندې دغه راغلی دی چې دا وایي چې سپاهي پاسداران ته د ایران هغه خاصه فوج چې دی چې د مشر ته وفادار دی هغې ته حکم ورکړ شوی دی او دی دا تفسیره کړې ده چې دا حکم ولې فوج ته ونشو ورکولی نورو ته لپاره دی چې وایي په فوج په دې باندې اوس اعتماد کم شوی دی لپاره چې ممکن هغې حکم سرکشي وکړي او په لاریونونو باندې ډزې ونه کړي. نو سپاهي پاسداران ته دا حکم کړی دی چې هر هغه څوک یعنی معترضین چې څوک دي که نظامي دغه یعنی اسلحه ورسره او یا نور اورانه کوي یا اموال ملکی اموالو ته ضرر رسي بالکل بدریغه په فایر کوي او وجنی وي. دا حکم ورکړ شوی دی. دا د ډیلی ټلګراف د UK خبر او راپور دی. همدارنګه پوتین په یو سفر په ترڅ کې کوریای شمالي ته تللی دی. د کیم جون یون سره په لیدل کړي دي. هغه میدان وایي ورته راغلی او استقبال یې ترېنه کړی دی او ډېر تود هرکلی ورته ویل شوی دی او په دې لیدونو کې د دواړو خواونه د سیمې منطقه د امریکا او د ټولو مسایلو باندې خبرې شوي دي. کیم جون یون ویلي دی چې که پر ایران باندې حمله وشوه امریکا هم باید سالم پاتې نشي او موږ به د ایران د دفاع لپاره به کلک ودرېږو. همدارنګه پوتین ویلي دی که امریکا پر روسیې باندې برید وکړي په هغه صورت کې به د امریکا هیڅ هم پاتې نشي، هر څه به یې ورته تباه کړو. همدارنګه اروپایي ملکونو د ګرینلینډ د ساتنې لپاره په خبرو بوخت دي خو مختلف فکرونه لري. انګلستان د شمالي قطب د ملکونو چې هغې کې ګرینلینډ او آیسلینډ دا دي د هغې د امنیت لپاره ډېر خواشیني دي او د برطانیې صدر اعظم دا دغه کړی دی چې د دې امنیت د ساتلو لپاره د یو منظمه قوا جوړول غواړي
تر څو ګرینلند او دا د امریکای د یرغل نه بچ وساتي. د ګرینلند د خرڅون خبره شوې ده. امریکا دا خبره کړې ده چې که دغه دوی به دا په بیه باندې ډنمارک نه واخلي. نو ډنمارک دا خبره رد کړې ده چې ګرینلند د خرڅون لپاره نه دی. همدارنګې دا خبره هم شوې ده چې د ګرینلند د خلکو نه د پوښتنه وشي چې هغوی چا سره غواړي واوسیږي. ځان ته غواړي واوسیږي، انګلستان سره ځي، امریکې سره ځي، ډنمارک سره ځي، چا سره ځي. په دې باره کې ویل کېږي چې ابتدایي معلومات دا ترلاسه شوي دي چې د ګرینلند خلک وایي چې نه موږ د ډنمارک حاکمیت منو او نه موږ د امریکای حاکمیت او نشنالیټي منو، موږ خپل د ګرینلند یو، د ګرینلند منو. تاسو معلومه ده چې ګرینلند نفوس ډیر کم دی، 55,000 کسان دي، هغه د مختلفو ملکونو هلته تللي راجمع شوي دي، یعنی خپل دغه نه لري، ځکه دا تش ډاګو. همدارنګې ډونالډ ټرمپ دا خبره کړې ده چې په بیه اخیستلو باندې دومره فکر زه نه کوم، ځکه دا بیه اخیستلو باندې دا اسانه کار دی. زه غواړم چې د مشکل لارې نه دا ترلاسه کړم، یعنی غواړم چې برید وکړم او د جنگ د لارې نه زه ګرینلند ترلاسه کړم، یعنی جنگ یې خوښېږي، غواړي چې په جنگ باندې ترلاسه کړي. همدارنګې پرون مې تاسو ته خبر درکړی چې د روسیې جهازونه جنگي الوتکې د ایران پر فضا باندې د ایران د امنیت د ساتلو لپاره په پرواز راغلي وي. نن د چین G35 یا G15 طیارې د ایران پر فضا باندې نن ګرځېدلې او امنیت یې ساته، او چین ویلي دي چې دا د طیارې او دا دفاع به د ایران په خدمت کې وي. همدارنګې د نتنیاهو یو بیانو چې بالکل ما دپاره د خندا وړو، یو جنایتکار، یو قاتل، یو متهم چې حکم د گرفتاری د نړیوال د جنایي محکمې د خوانه شوی دی، هغه نن وایي چې د اسرائیل خلک او نړۍ د ایران په فقر او په وسیع پیمانه ولګه باندې ډیر زیات خواشیني دي، او مونږه دا غواړو چې د ایران خلک زر تر زر خپل تر ازادي ترلاسه کړي او د دې جمعي وژنو نه دوی خلاص شي. دا بې دفاع او بې ګناه خلک دي. او اوس زه دې ته حیران یم چې د غزې خلک بې دفاع نه وو، د غزې خلک ولګه کې نه وو، تا پې ډوډۍ نه وه بنده کړې، د غزې خلک انسانان نه وو. د ایران خلک خو اسلحه هم لري، مملکت لري، نظام لري، پیسه لري، عاید لري، پټرول لري. هغه مظلوم هم شول، هغه وږي هم شول، هغه د ده زړه هم پې درد کوي، هغه ته دا انسانان هم شول، او بیا دا خپله قاتل څنګه د کشتار دست جمعي خبره کوي، د باندې خپل اتهام د کشتار دست جمعي د فلسطینیانو دی، د قاتل دی، د هغې خلکو دی راغلی دی د دې مسایلو باندې خبرې کوي. بالکل خنداور او شرماور یو خبر و. او همدارنګې ویب پالیټیکو ویلي دي چې امریکا به سبا، یعنی نن ورځ چې دغه دی، تصمیم ونیسي چې آیا دوی به پر ایران باندې برید کوي او که نه کوي. او همدارنګې د امریکای B-52 طیارې د هغه په دې لاره دي د ایران خواته را روانې شوي دي چې دا به راځي، به حتما به ځي، به په قطر کې به کوزیږي، او که بیا هغې نه دوی د دې بمبارد تصمیم ونیوه نو همدغه B-52 به بیا استعمالیږي. راځم ستاسو پوښتنو، تبصرو او پیشنهاداتو ته. آنلاین ورک پی والا یو محصل دی، یو شاگرد دی، یو سټوډنټ دی، فکر کوم چې پاکستانی دی، که پېښوري خو بیا زموږ خپل افغان ویل کېږي، پاکستانی نه ویل کېږي. خو دې ویلي دي چې زه دلته تحصیل کوم او زما آخري کال د تحصیل دی، په ما ته ویزه نه راکوي، ما درخواستي ورکړله، زما ویزه رد شوله. که زما آواز اسلامي امارت ته ورسوي چې موږ محصلینو باندې دا دغه ونه کړي، موږ ته ویزه راکړي چې موږ خپل تعلیم پوره کړو او موږ هغه خپل دغه نیم کاله پاتې نه شي، زموږ ټول ژوند به دغه تباه کېږي، ځکه چې زموږ تعلیم نیم کاله پاتې کېږي. نو زما ستاسو آواز وروره، نوم دې خو نه و لیکلی، نوم چې د هر څه دی، خو دومره په دې دغې حرمت سره چې ته به حتما یا به د بلوچستان یا به د خیبر پښتونخوا،
خو که د پاکستان د ملت نه موسی چون ملت د پاکستان چې دی موږ سره جنگ کې نه دی، موږ سره اردوی جنگ کې ده، نو موږ چې د هغې سره په مخالفت کې یو، موږ د پاکستان د ملت سره جنگ نشته دی. د افغانستان د مهاجرینو د دی همیشه قدر کړی دی. نو په دې اساس که ته د خیبر پښتونخوا خو بیا خو افغان د دې خاورې، نو زه هیله کوم چې اسلامي امارت د ستا د اواز واوري او تاسو محصلینو ته ویزه ورکړي. محصلین باید د دوو ملکونو د جنگونو قرباني نشي، لکه څنګه چې هندوستان زمونږ په محصلینو باندې ویزې بندې کړلې، موږ ورته خفه وو، ځکه چې که روابط ښه نه وو مګر محصلین خو بېګناه وو. نو همدارنګې که چېرته هغې محصلین دلته دي په افغانستان کې دي او ویزه ورته نشته دی، ویزه باید ورته ورکړلی شي. همدارنګې عبدالحی سید ورور نن یو ډېره ښه تجزیه کړې ده هلته، کېدای شي په 100% دوستانو سره موافق نه وي، دا نه خو یو انګل دی، یو زاویه ده د تحلیل، چون مفصله وه، اوږده وه، ټوله مې نه شو راخیستلی چې تاسو ته یې ولولم. صرف تاسو دوستانو نه غواړم چې لاړ شئ په همدې پرون ورځې برنامې لاندې تاسو د عبدالحی سعید هغه سیاسي تحلیل چې د منطقې د سیمې د ایران او د افغانستان د بلوچستان د دې ټولو په باره کې کړی دی، خپل نظر یې اظهار کړی دی. دا نه ده چې موږ تاسو حتما ورسره متفق او هم نظر اوسو، کېدای شي موږ تاسو نظریات فرق ولري، خو لوستلو کې کوم ضرر نشته دی. طاهر ایدرخان وایي چې د جولاني دفاع کړې ده او ماته ویلي ته جولاني ډېر په سپکه یادوي. نو زه وروره غلام او خاین ته سپک یاد نه کړم، څه ورته ویم، صفت یې ورته وکړم. دلته خو چې افغانستان کې زمونږ د کمونستانو دور کې مو او د امریکانو دور کې چې یو جاسوس بګي شو، ځای په ځای سر ورته غوڅاوه. نو څنګه تاسو اوس د یو جاسوس دفاع کوئ چې هغه معافي کوي؟ بده م ورته مه وایئ. نو تا ته به پاکي څوک چې جاسوسانو نه دفاع کوي، که هغه د روسانو جاسوسانو، که هغه د امریکایانو، او که هغه اوس فعلا د امریکا او د اسرائیلي، نو په دې اساس باندې دا ستاسو موقف کېدی شي دا یو اسلامي او سم دریځ او افغاني دریځ نشي کېدلی. همدارنګې د دې ورور ځواب چې دی مکسمو او همدارنګې نادیه خور ورکړی دی، د دې ځوابونه ډېر مقنع او ډېر ښه او زه په هماغې باندې کفایت کوم. د طاهر حیدر خان ته دوی ځواب لیکلی و. عمر سلطانی وایي چې ما مخکې هم پوښتنه کړې دي، هیبت الله ولې پاکستان خلاف جهاد اعلان نه کوي؟ پاکستان خوارج دي. وروره دې پوښتنې ځواب ما ډېر مفصل ورکړی دی، په کوم وخت کې چې پاکستان په افغانستان باندې برید وکړ، دا پوښتنه څو ځلې څو ورځې مانه مسلسله وشوله چې ولې اعلان د جهاد نه کوي. ما په تفصیل سره هلته د دې دلایل ویلي دي چې ولې دا اعلان نه کوي، ولې موږ نشو کولی، څه اسلامي قیودات څه دي او سیاسي قیودات څه دي. تاسو لاړ شئ هغه برنامې چې کوم وخت کې پاکستان برید کړی و هغه واورئ، هلته د ده ځواب کاملا شته دی. عبدالحمید مبارز وایي چې دی د پخواني مجاهدینو نه دی، د اسلامي امارت کې پخوا کار کوه، اوس هم فکر کوم چې د یو د کارکوونکو نه دی. دی وایي چې د مجاهدینو کورنۍ 10-12 کسه غړي لري، معاشونه یې 10,000 نه نهایت 12,000 روپۍ دي، په یو میاشت کې ورته معاش ورکول کېږي، یو معاش کې معاش نه ورکول کېږي. اسلامي امارت نه ستاسو په ذریعه باندې دا تقاضا کو چې د مجاهدینو نه تنها چې دا معاش ورته میاشت په میاشت ورکړي، معاش ورته لږ څه زیات هم کړي، ځکه چې په 10,000 افغانۍ باندې د 10 تنه کورنۍ ګزاره نه کېږي یا د 12 تنه کورنۍ ګزاره نه کېږي. نو په دې اندازه ما اواز ورسوئ او ما دا د ستاسو د اواز ورسو، هیله ده چې هغوی واوري او مثبت اقدام وکړي. فوپیپ په نامه چې نه پوهېږم دا څه رقم نوم دی، یوناني دی، څه رقم دی، دی ویلی دی چې پاکستان پوځ تلفات او د بلوچستان ازادۍ په هکله پوښتنه یې کړې ده چې په دې متعلق ماته معلومات راکړئ. وروره د پاکستان د پوځ د تلفاتو او د دې راپور مکمل دغه 2 ورځې مخکې یا 8 ورځې مخکې، یعنې په 2 د جنورۍ په برنامه کې لاړ شه واوره، ما دا ځواب هلته ورکړی دی، ټول تفصیل مې ورکړی، څومره کسان وژل شوي دي، څومره عملیات شوي دي، څومره دغه دي، دغه ټول ما هلته دا د ځواب ورکړی دی په 2 د جنورۍ کال 2016، یعنې اوس موږ تاسو په 14 کې یاستو، 11 ورځې مخکې 11 ورځې مخکې لاړ شئ، دا برنامه شوې ده، هغه واورئ، ستاسو ځواب مفصل تاسو لاسته درځي. سناز افغان وایي چې د سپای پاسدارانو هکرانو د افغانستان د ادارې دولتي او غیر دولتي، یعنی شخصي او غیر دولتي
د هک کړي دي او ټول معلومات یې ترلاسه کړي دي. دا خبره تر کوم حده درسته ده. سرناز خور ته دا خبر باید وکم چې دا خبر اماغه خبر دی که تاسو ته یاد شي چې 2 ورځې په افغانستان کې انټرنیټ چې بند شو. په هغه انټرنیټ وخت کې دغه معلومات وویل شو چې هم پاکستان د افغانستان معلومات غلا کول او هم ایران کول. نو هندوستان او چین او روسیې د خوانه د درې ملکونو افغانستان ته دا وارننګ ورکړ شوی چې خپل ډیټا که محفوظه نه کړي دا پاکستان او ایران ته ټوله منتقلیږي. نو په هماغه و چې هغې انټرنیټ بند کړ 2 ورځې د ټول خپل معلومات او دی چې یو راټول یې کړل د مختلفو ځایونو او محفوظ ځای ته یې ورسول. نو بناً دا خبر چې تاسو ته رسېدلی دا درست نه دی. اسلامي امارت خپل د افغانستان ډیټا محفوظه کړې ده او د ایران او د پاکستان د دسترس نه ایستې ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.